بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې سعادت ده او د غزني ولایت یم. د محمد میرزا کټوازی کرکټ سنټر لوبغاړی یم او دلته خپل زده کړې. اول خو په کلي کې کله چې د مو دورې کور و خلکو به دورې ټینس کاوه او لوبې یې کولې. نو دورې ما هلته له کرکټ سره شوق پیدا سو چې خلکو به کله کرکټ کاوه او ټینس به یې کاوه. هلته مې له کرکټ سره شوق پیدا سو. اول مو د کلي له کرکټ څخه شروع وکړه او دورې به هلکانو کرکټ کاوه. نو دوی به ځان نه به بالینګ راکاو نه بیټینګ، خالي فیلډینګ ته به یې کته کړم. نو زه به هلته په هغه هم خوشحاله یم چې ما نن کرکټ وکړو او فیلډینګ مې وکړو. تصمیم خو مې هغه وخت ونیوی چې کله بالرانو به دورې بالینګ کاوه او بیا ما له بالینګ سره شوق پیدا سو. بیا کله چې مې تلویزیون کې کرکټ ولیدی او راشد خان مې ولیدی، دوی ډېر ښه بالینګ کاوه. نو ما له سپین بالینګ سره شوق پیدا سو او سپین بالینګ شو. په کورنۍ کې د ما ورونه دي او کاکا مې ده او د ما دوه ورونه دي. یو دلته کوچ لرو او یو ورور مې داسې هر وخت موسیقل مې وړي او راوړي او هغو دوه زه ډېر تشویق کړی یم. مننه له هغو. ما اول چې راغم نو سپین بالینګ کاوه، لاین و لینت میچ یې نه و. نو دوی له ما سره خپله خواري وکړله، تر دا اوس هم راسره لګیا وي. په لاین و لینت مې کار کوي، نو آرشي باندې کار راسره کوي. نو دو د ما کرکټ ډېر ښه کړی ده او خپله خواري ورته کوم. اول خو مو انټر کلب کړی ده الحمدلله. اوس کال مې انټر کلب پاس کو. سپینرانو کې اول بالر یم، لیګ بریکرانو کې الحمدلله. او کټوازي لیګ مې هم لوبولی ده. نور دغسې کرکټ بورډ لخوا 19 کلنو داسې پروسه وه، هغه مو هم لوبولې ده الحمدلله. تر دغو ځایو رسېدلی. هغه خو لوبه وه چې کټوازي لیګ کې دوه اوپنران ولاړ وو. نو بیا تر 10 اوره دوی په پارټنرشپ کړی و. نو زه چې کله اول ورته راوستم او خپله هغه پارټنرشپ مې مات کو، اول مې هغه اوپنران آوټ کړو. زه خپله راشد ډېر تعقیبوم ځکه یو لاین او لینت سپیډ او کوم سوینګونه چې وګورو نړۍ کې اول بالر ده او موږ ټول افغانستان هغه تعقیبوي. خو زه هم هغه تعقیبوم او خپله خواري م ورسره کوم چې یو ځای ته انشاءالله ځم ورسوم. په ستونزو کې اول ما چې کله کرکټ شروع کړو، بیا د ما کاکا اوس ما ته ویل ته به خپلې زده کړې ته دوام ورکړې او مکتب به ووایې. خو د ما وروڼه دوی له ما سره کومک وکړو، ویل کرکټ کې ته خپل استعداد لرې، خپل استعداد به ته ښه یې کرکټ کې. نو بیا مکتب هم ورته پرېښود، دا کرکټ ته خپلې خواريانې مې شروع کړې دي او الحمدلله اوس مې نتیجه لیدلې ده چې انټر کلب کې مخکې تللی یم. هغه کاکا مې اوس الحمدلله ډېر تشویق کوي، تر ټولو ډېر، او راته وایي چې کرکټ کې به ځې، مخکې به ځې او هر وخت افرینۍ راکوي چې خپل ځای ته به ته ځان رسوې او اوس دې هم نتیجه راوتلې ده، ښه نتیجه دې راوتلې. الحمدلله اوس په کرکټ کې په افغانستان کې خصوصا ډېرې اکاډمیانې پیدا سوي دي. دې ته ډېر سهولتونه شته. که وغواړي دی خپله خواري وکړي نو په خواري سره دی خپل ځان رسولی سي. نو پیغام مې دا ده چې دوی باید خپله خواري وکړي او له کوره چې راځي یو شی په ذهن کې نیولی وي چې موږ له کوره راغلي یو او خپل هدف ته راځو او خپل ځان رسوو. په خپله خو دا هیله د ما سره پیدا کېږي چې غواړم په آینده کې افغانستان نېشنل ټیم ولوبوم، ځکه له دې سره مې ډېر شوق دی چې هغه وخت افغانستان نېشنل ټیم ما لوبولی وي او ډېر به ښه وي چې افغانستان نېشنل ټیم راته وي. ځینې لوبغاړي وي خواري نه کړي، ځینې وي خواري کړي. نو الحمدلله زه خواري ورته کومه، انشاءالله رسېږم به او په خپله خواري سره به رسېږم، خپلې خواريانې کومه. هغه شی چې په کرکټ په کار وي هغه راسره شته او هغه کوم شی چې کرکټ غواړي هغه تعقیبوم او خپلې خواريانو ته دوام ورکوم.